ملګرو په نن ویډیو کې به درته د نازا په اړه معلومات درکوم، خو د هر څه نه مخکې دا یوه غوښتنه کوم چې په دغه ویډیو کې به درته د نازا داسې فلمونه، سریالونه او ډرامې در وښایم چې دا به بالکل د ماشومانو د کتلو نه وي، او دغسې خوفناک فلمونه به درته هم در وښایم چې دا به هم د ماشومانو د کتلو نه وي، ځکه چې په دې کې به ډېر زیات د ویرې او دغسې نور پاټونه، شاټونه او کلیپونه راځي چې دا شاټونه او کلیپونه به د ماشومانو د کتلو نه وي. نو ملګرو په نن ویډیو کې به درته د درې مورچل سریال اداکارې نازا په ژوند، عمر، قد، کورنۍ او دغسې د نورو نوو سریالونو، فلمونو او ډرامو په اړه لنډ ښایسته او جالبه معلومات درکړم. دوستانو که چیرې تاسو هم د نازا مینوال یئ نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره ده. په دغه ویډیو کې به درته د نازا ټول سریالونه او ډرامې، د هغې انځورونه او د هغې نومونه هر څه په ډیټیل سره درکوم. نو ملګرو د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ، خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې دا یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت میلاویږي. نو راځئ ملګرو شروع کوو ویډیو. ملګرو تر ټولو مخکې خو به درته ووایم چې د دې خپل اصلي نوم دلربا یکتشت دی. دې په ټولو اتو مشهورو سریالونو کې کار کړی دی. راځئ ملګرو په دغه ویډیو کې درته د دې ټول سریالونه، فلمونه او ډرامې درښایم، خو د هغې نه مخکې درته لږ شانتې د دې لایف زندګۍ په اړه هم معلومات درکولی شم. په 23 تاریخ د اکتوبر میاشت 1989 کې د ترکیې په ازمیر ښار کې پیدا شوې ده، چې په 2025 کال کې د 34 کالو ده، چې تاسو یې راسره د 2025 کال نوي انځورونه کتلی شئ، او د دې انځورونو نه بعد به درته د دې د ټولو ډرامو، سریالونو او فلمونو انځورونه هم درکوم. نو راځئ دا راسره د 2025 کال نوي انځورونه وګورئ. ملګرو په 2010 کال کې ړومبنی سریال راغلو چې دا سریال یې د درې مورچل په نوم و، چې دا سریال یې په پاکستان، افغانستان او ایران او د هغې نه بغیر په نورو ډېرو ملکونو، هیوادونو کې خلکو وکتل او خوندونه مزې ترې واخیستل، او د دې سریال نه بعد ډېره زیاته وایرل شوله او ډېرو خلکو وپېژنده. او ملګرو که چیرې تاسو ته پته نه وي نو د نازا وزن 61 کیلوګرامه دی او قد یې 1.8 سانتي میټره دی. د سترګو رنګ یې شین او د ویښتانو رنګ یې نسواري دی، او په ترکیه کې د اناتولو پوهنتون څخه فارغه شوې هم ده. د پوهنتون د فارغېدو نه بعد یې په یو شخصي رسټورانټ کې دنده شروع کړه. ملګرو ویډیو ډېره نه اوږدوم، د ډرامو نومونه درکوم، خو د دې نه مخکې درته وایم چې د دې د پلار نوم دینیز بیوک باریکتش دی او د مور نوم یې بیوک باریکتش ته. او په 2016 کال کې په یو فلم کې راڅرګنده شوه چې تاسو یې راسره انځور په سکرین کتلی شئ. ملګرو د دغه فلم نه بعد دې ته د ګولډن آرټمیک د غورې اداکارۍ جایزې هم میلاو شوې. نو د دې نه بعد راسره د ټولو سریالونو، فلمونو او ډرامو انځورونه په سکرین وګورئ. نو ملګرو تر ټولو مخکې خو به درته ووایم چې اولنی سریال یې کوم راغلی دی هغه د درې مورچل په نوم دی، چې دا ډېر ملګري پښتانې ګوري او تاسو به یې هم مینوال یئ. که چیرې مینوال یئ نو په کمنټ کې لازمي یس ولیکئ. په 2م نمبر سریال یې دغه دی او دا هم په 3م نمبر دی. ملګرو دغه سریال په 4م نمبر دی او دغه سریال په 5م نمبر دی. دغه سریال په 6م نمبر دی او دغه سریال هم په 9م نمبر دی. دغه سریال په 8م نمبر دی. نو ملګرو تاسو راسره د ټولو اتو سریالونو، فلمونو او ډرامو انځورونه وکتل. نو که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک، شیر او کمنټ مه هېروئ. که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته پر وخت درځي. ملګرو په کمنټ کې راته ووایئ چې راتلونکې ویډیو درته په کوم اداکار یا اداکارې جوړه کړم. ملګرو ویډیو تر دې ځایه پورې وه، په بله ویډیو کې به میلاویږو. په لوی الله مو سپارم.